په یو ښکلي او ښایسته پښتون کلي کې دوه ملګري اوسېدل، حمزه او علي. دواړه د ماجرا مینهوالو. هره ورځ به یې نوې لوبې کولې او نوې قصې به یې جوړولې. حمزه زړور و او علي هوښیار و. یوه ورځ حمزه د خپل نیکه زاړه کتابونه کتل. یو عجیبه نقشه یې وموندله. نقشه ډېره زړه وه. په منځ کې د یو لوی غر نقشه جوړه شوې وه او پرې لیکل شوي وو چې یوازې زړور او رښتینی کس به خزانه بیا مومي. حمزه په شوق چغه کړه چې علي موږ خو خزانه موندلی شو. سبا سحر وختي دواړو ملګرو د غر په تکل روان شو. لاره اوږده وه، نور ورو راختو، مارغانو اوازونه کول. په لاره کې یو وړوکی سیند هم راغی چې اوبه پکې بهیدلې. د سیند باندې تېرېدو نه پس دوی یو زخمي مارغه ولیدو. مارغه په درد تکلیف کې و، وزر یې زخمي وه. علي حمزه ته وویل که موږ ودرېږو نو شاید خزانه د لاسه لاړه شي. حمزه لږ فکر وکړو، بیا یې وویل که موږ د دې مارغه مدد ونه کړو نو موږ د خزانې لایق نه یو. هغه ورو مارغه پورته کړو، اوبه یې ورله ورکړې او محفوظ ځای کې کېښودو. بیا یې سفر شروع کړو. کله چې دوی د غر سر ته ورسېدل، هلته هېڅ هم نه و، نه صندوق، نه سره زر، نه سپین زر. یوازې یو زوړ د کمر تختی وه چې پرې لیکلی شوي وو هغه څوک چې زړه یې مهربانه او رحمدلی وي هغه خپله خزانه ده. ناڅاپه هغه مارغه چې زخمي و او دوی ورته اوبه ورکړې وي راغی. دا وخت دا یو عام مارغه نه و. مارغه د رڼا نه روښانه و. غر یې ټول روښانه کړو. مارغه د دوی خواوشه د سرو نه ډک کړو. خو حمزه ورته وویل چې مونږ سره زر نه غواړو، بلکې مونږ غواړو چې سبق زده کړو. رڼا رو رو ورکه شوه، خو د دوی زړونه د خوږو مینې او محبت نه ډک شول او له هغې ورځې دوی پوه شول چې اصلي خزانه د زړه پاکوالی دی. که تاسو هم دغه شان ښایسته، خوندورې او عبرتناکې قصې اورېدل غواړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل بټن ضروري ده.